چا کره هم چې د زیتون تیل لې نو ځان لې واخلئ. نن درته یو داسې بیان لیکومه چې د زیتون تیل فایدې ډېر قیمتي بیان دی او د الله تعالی قدرت ډېر ناشنا بیان دی. ستاسو ټیم نه ضایع کوو، راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو دا بیان. الله د قدرت نوري نخي ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق او یقینا من پیدا کړی دي د پاسه ستاسو ولارې. څه مطلب دی؟ و اسمانونه چې هغه لارې دي که ملائک پکې خیجي را خیجي، کوزیږي را کوزیږي. وما كنا عن الخلق غافلين او نه یو موږ د خپل مخلوق نه بې خبره. وانزلنا من السماء ماء بقدر او را لېږلي دي موږ د بره نه اوبه په اندازې سره، بې اندازه نه دي. هسې تاسو خیال وکړئ چې همیشه د اوبه رابهی دی، ژوند به تېر کړی وی چا؟ نه. او کله الله رب العزت ته خپل طاقت راښکاره کوي نو داسې لږ ډېرې کړي، بیا څومره تباهي وشي. او الله دا ټوله دنیا کوشش کوي خو د چا په دې نه وصبر کېږي چې د اوبه ودروي. اسمان به څنګه ودروي؟ الله اکبر. دغه الله ګوره موږ ته ځای په دې دي چې ټک راکوي، عجزي راته زموږ د عجزي موږ ته راښکاره کوي، خو چې موږ پکې سوچ وکړو. فاسکناه فی الارض نو پاتې کوو موږ په ځمکه کې څه شی؟ د اوبه. خبره د اوبو روانه. فاسکناه اوسو یا اوسولی دي یا پاتې کړي دي موږ دغه په ځمکه کې پاتې شي که چینو ته اوبه د کوم ځای نه ځي؟ د ولي، د کویان، د سیندونه. وانا على ذهاب به لقادرون او یقینا موږ په بوتلو د دې اوبو باندې خامخا قادر یو. نو په بعضو ځایونو کې وچې کي که نه، څوک یې بیا را پیدا کولی شي؟ نه شي را پیدا کولی. فانشأنا لکم به جنات نو پیدا کړل موږ تاسو لره په دې سره، په څه سره؟ اوبو سره. وی خوسئ جنات باغونه، من نخیل د کجورو، و اعناب او د انګورونه. لکم فیها فواکه کثیره تاسو لره په دې کې میوې دي ډېرې. ومنها تأکلون او د هغې نه تاسو خوراک کوئ. وشجرة او پیدا کړې ده ونه، تخرج من طور سینا چې روزي د غر ښایسته نه. الله ونه پیدا کړې ده چې د طور سینا غیر چاپېره علاقو کې، د شام د علاقو کې. دلته سینا، طور سینا هغه غرونو تی مراد دي. او موږ دا خبره ذکر کړې چې تور هغه غر ته وایي چې هغه صحیح تک شین، او طور سینا بیا دغه علاقه پې وټاکلی شو چې د هغې نه غیر چاپېره علاقو کې دا ونې الله پیدا کړي دي. دا د څه ونه ده؟ دا د زیتون ونه ده. خو نه، الله وایي کې ډېرې فایدې دي. تنبت بالدهن راوباسي تیل یا راټوکۍ تیل. وصبغ للآکلین او انګولې د پاره د خوړونکو. زیتون تیل ګورې په انګولو کې هم استعمالېږي او دا ډېر فایدهمند تیل دي. زموږ پښتانه ته نه دي خبر، نه استعمالوي. موږ چې دغه نور تیل او غوړي سم نه استعمال کړي که نه، مزه وله نه ورکوي. ځکه بیا ګوره نن سبا د معدو دا مسلې زموږ پښتنو ته تور زیړې د دې غټه وجه هغه دا غوړي د په دې په استعمال کې به احتیاطي ډېر استعمالول، او دغه شان هغه غوړي چې د هغې د حقیقت او د کوالټۍ هېڅ پته نه لګي. هېڅ خبر نه. 2 روپۍ ډېر ورکوه، د خپل بدن خیال ساته. په دې به نه خفه کېږي. مانه دا حقایق دي. موږ چې دوکان ته ورشو ارزان پکې کم یو دی، لږ صبر دی. ارزان نه مخکې دا تپوس وکړه چې دې کې نقصاني کم یو دی. که چا ته ووایي چې په دې تاریخ ختم شو، تاریخ ختمېده به کې چا راوستي؟ داسې د کمپنیانو جاخه جوړه کړي. بل ولې صفتو کې پښتن به باندې ډېر زړور قوم دی. نو زه یم چې لاسنیوه ده ته مو وکړو، دې بل ته مو وکړو. دواړو ته لاسنیوه پکار دی چې الله دې ستاسو هغه عقل وبخښي. ډېر ښه سړی و. ځکه چې یو ورننوتو وي ختمېده به کې چا راوستي؟ هسې کمپنیانې لوبه کوي. هغه بل وي دا ډېر تکړه سړی دی. دواړو ته لاسنیوه نه پکار. نو
ګوره په دې بدن یې ولګوئ د دې بدن په موږ حق دی ښه وخورئ ښه وڅکئ یو څو ورځې ژوند دی ګوره بیا نه راځو دې دنیا ته علاج دغه شان زموږ پښتنو کې دا مسله ده چې علاج لګئ نو تعجب به په دې کې چې بدن سره به بیا ګورو خیال دې تعبیر بدن سره به بیا ګورو فی الحال د پیسو خبره وکړه لکه پیسو سره به بیا وګورو بدن سره بیا نه کتی کېږي نو چې کله دې درې څلوېښتو نه واوړي که نه نو دا جوړونه خو یې هغه ځای شروع کړه اوازونه ټکا رو 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 چې اخرې ته ورځي غریب د خپل بدن یې داسې کړی چې هغه خامیانې بیا وروسته راوځي دړ به د زړه یي الله دې زموږ ټول ساتي دی به پیناډول نشته لیکن پیناډول په دې کې ته څه کې سټور ته ورشي زموږ ملګري دي سټورونو ګوره ته کیسې کوي وي بعض راشي موږ ته ښه پته وي چې دا د زړه دړ دی وایي چې ته راته یو ستن ولګو چې عرضي را دړ کم شي دې سره مذاق بلډ پریشر سره مذاق شوګر سره مذاق زموږ پښتانې کې زه پښتنو خبره کوم او که به دې څوک خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي دروغ خو زري شم ویلی نو د خپلو بدنونو خیال کوئ زه درته یو خبره وکړم دا بدنونه زموږ نه دي دا د الله دي ګورئ دا امانت دی د دې به الله تپوس کوي چې تا د دې حق ادا کړی دی که نه دی نو دا زیتون دا تیل به کوم کله خطا کېږي رالګي کله یې خطا شي که نه نو رالګي دا په انګولي کې هم ډېره مزه کوي او دا په جسم په مالش کولی هم شي الله وایي دواړه فایدې پکې دي وإن لكم في الأنعام لعبرة او یقینا تاسو لره په څاروو کې خامخا عبرت دی نسقيكم مما في بطونها سکو منگ تاسو تا یسکو منگ تاسو تا داغینا چی پا خیٹو دا غوی کی دی سی دی پی او یاگینا چی بیسا جوڑی ولکم فیها منافع کثیرہ او ساسو دا پارا پای کی فائدی دیری دی ومنها تأکلون او باز داغینا تاسو خرائی غوخا یعنی فائدی بگی دیری دی او یو فائدہ بگی دا خوراکم دا چی دا غوخی پا شکری منکو وعليها وعلى الفلك تحملون او په دې سارو باندې او په کشتو باندې سورولې کېږئ تاسو دا پکې بله فایده ده قضا د شیخ صاحب اهم او قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د دغه شان اهم او قیمتي بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله